سلامونه د شمشاد رادیو ټلویزیون ډیو درنو لیدونکو اوریدونکو ستړي مشه وخت هم بخیر اله من چې ټول برو جوړ سلامات واوسئ او په دې هیله چې د جمعې ورځ به هم تر دا بخیر سره رارسولې وي او ټول به د سالمې روغتیا خاوندان لیدونکو اوس هم د روغتیا برخه پال شو زه معشوق صاحب ورته هرکلی کوم د خبرونه د نن موضوع مو د سترګو ناروغۍ ته ځانګړې کړې ده په خبرونه کې دا درته وایو چې سترګې ولې په ناروغۍ باندې اخته کیږي کومې وایرسي ناروغۍ دي چې د سترګو نظر خرابوي بالاخره په کم عمر کې د ډیرو ځوانانو همداشان د عمر په سطح کې لوړه ځي ولې د خلکو نظر شاته غورځېږي او بالاخره د ځینې خلکو د دایمي ړندوالي سبب کیږي دا چې معمولا سترګې ته کوم وایرسونه دي په جدي ګواښ کېدلی شي د دې ترڅنګ راځو څنګه کولی شو وقایوي تدابیر د سترګو په وړاندې ونیسو هغه کوم کېدلی شي او که خدای مکړه زموږ ستاسې سترګې په ناروغۍ باندې اخته کیږي څنګه کولی شو درملنه یې وکړو او د دې ترڅنګ اتزان وساتو نو په نن خپرونه کې درڅه د سترګو په ناروغۍ باندې خبرې لرو د موضوع په تړاو سره د سترګو متخصص ډاکټر صاحب جواد جمال مېلمه دی که تاسو هم برخه اخیستل غواړئ 0 زموږ د تماس شمېره ده کولی شئ اړیکې ونیسئ خپلې اړونده ستونزې پوښتنې چې د تاسو سره دي راسره شریک کړئ ډاکټر صاحب موږ سره په خپرونه کې انشاءالله تاسو ته ښې توصیې او لارښوونې ولري خو له تاسو یوه هیله کله چې اړیکه نیسئ د اړیکې نیولو پر مهال باندې کوښښ وکړئ د خپلو راډیوګانو او تلویزیونونو غږونه ټیټ وساتئ تر څو غږ موږ ته په سم ډول باندې راشي او پوښتنې په سمه توګه باندې واخلو ډاکټر صاحب تاسو ته هم لومړی سلام ستړي مه شئ خپرونې ته په خیر راغلئ مننه صافی صاحب تاسو ته ګران هیوادوالو ته سلامونه خوشحال یم چې د هیوادوالو په چوپړ کې یم ډېره مننه سلامات اوسئ ډاکټر صاحب که راشو لومړی له دې راپیل کوو چې سترګه د انسان په وجود کې که څه هم ډېره مهمه او حیاتي عضوه ده څه ارزښت لري ارزښت یې څومره دی صافی صاحب محترم لکه څنګه موږ پیږو چې زموږ بدن پنځه ګوني حواس لري او د دې تر ټولو مهمه حس چې دی هغه د لیدلو حس دی کوم چې د سترګو په واسطه من تامینېږي علاوه د دې نه چې سترګې د لیدلو په حس کې ډېر رول لري سترګې د مخ په وسطي یا مرکزي قسمت کې موقعیت لري چې د وجاهت د نظر ډېر زیات اهمیت لري بل دا دی چې سترګې زموږ ارتباط د محیط سره برابروي زموږ په پرسنالټي کې په تګ کې زموږ په رفتار کې ډېر زیات اهم او مهم رول لري ډېره مننه سلامات اوسئ ډاکټر صاحب که راشو دې ته د سترګو وایرسي ناروغیو ته له همدې راپیل کړو دا موضوع څه ډول ناروغي ده ولې رامنځته کېږي که څه هم اوس مهال دغه ناروغي په ډېرو هیوادونو کې مخ په سرعت باندې روانه ده چې دغه ګواښ زموږ هیواد ته هم متوجه دی نو ولې رامنځته کېږي دغه ناروغي څه ډول ناروغي دی لاملونه یې څه کېدلی شي صافی صاحب محترم لکه څه رقم ته چې د نوم معلومه ده د سترګو وایرسي ناروغي هغه آفت ده چې د وایرس په واسطه باندې منځته راځي دا وایرس زموږ د سترګو بهرنی قسمت چې موږ ورته کنجنکټیوا یا منظمه ورته وایو هغه اخته کوي او مریض ته د اعراضو سبب کیږي دا مرض کېدای شي صافی صاحب محترم چې په اپیډیمیک شکل باندې یو ټولنه اخته کی یا دا چې په د سجمي شکل په ټولنه کې ډیر زیات خلک اخته کی یا کېدای شي چې دا په ټولنه کې یو نفر اخته کی چې د موږ سپوراډیک شکل وایو متاسفانه پوس وخت کې زموږ په وطن کې او همسایه مالک کې د دې مرض یو والګی یا یو بار راغلی ده چې ډیر خلک اخته کړي دي او ډیر خلک د دې مرض نه رنځوري مننه ډاکټر صاحب عوامل څه کېدلی شي دغه ته چې ولې دا ناروغي منځته راغلې ده دغه وبا د والګي تاسو یادونه وکړله طبعا که یوه ناروغي راځي لاملونه یې معلوم وي دغلته عوامل څه دي صافی صاحب محترم د سترګو وایرسي ناروغي د مختلفو وایرسونو په واسطه باندې منځته راځي چې د دې د جملې نه تر ټولو عام وایرس چې دی هغه اډینو وایرس ورته وایي 90% اډینو وایرس د سترګو د وایرسي امراضو سبب کیږي او ناخوالې منځته راوړي مننه ډاکټر صاحب که راشو د دغه وایرس یا د دغه ناروغۍ نښې نښانو ته په یو مریض کې په یو ناروغ کې اعراض او علایم څه کېدلی شي صافی صاحب محترم د سترګو وایرسي ناروغۍ مریض ته د سترګو سوروالی پیدا کیږي سترګو کې خارښت سترګې ناراحتي سوزش سترګو نه د اوبو راتلل او بل دا دی چې د لمر په مقابل کې د سترګو حساسیت دغه هغه اعراض دي چې مریض ته کله چې په وایرسي وایرل انفیکشن باندې اخته شي دا ورته پیدا کیږي مریض ته نو دا تر ټولو هغه بارزي اعراض دي مننه ډاکټر صاحب سلامات اوسئ که بیا هم راوګرځو تماس لرو سلامونه ستړي مه شئ وخت بخیر په خیر راغلی ستاسې اړیکه وصل ده مهرباني وکړئ السلام علیکم تاسو سلام ډاکټر صاحب ته تاسو ټول اوریدونکو وعلیکم السلام ډېره مننه نوم هم واخلئ ستاسې پوښتنه به واورو تلویزیون غږ ټیټ وساتئ مهرباني وکړئ
نعمت الله پروګرام در پاړي کې مغرورا مهرباني نعمت الله خان مهرباني وکړه مستقیما لمک سره وکړه کې ستاسو پوښتنه اورو ورور د تقریبا عمر مې د 20 کال عمر لرم ها مهرباني تاسو له تلویزیون یا رادیو نه فاصله واخلئ خپل پوښتنه وکړئ لیدونکو اوریدونکو له تاسو یو هیله کله چې مړی کني سي موږ بار وایو چې د اړیکې نیولو پر مهال باندې تاسو کوخ باید دا وي چې لموږ سره مستقیما په ټلیفون باندې وغږیږئ که تاسو هلته تلویزیون ته غوږ دی یا هم رادیو ته غوږ نیسئ نو هلته غږ یو څو ثانیې وروسته بیا ستاسو پوښتنې زموږ ځوابونه داسې تیرو بیر سره کېږي نو په همدې هیله ډاکټر صاحب که راوګرځو تاسو د وایرسونو میکروبونو یادونه وکړله نور کوم میکروبونه وایرسونه دي چې دغسې ورته امراض منځته راوړي او بالاخره سترګې ته یو خنډ ګرځېدلی شي صافی صاحب محترم علاوه د وایرسونو نور ارګانیزمونه او نور میکروبونه شته دي چې هغه هم د سترګو انتانات منځته راوړی شي د سترګو باکټریايي انتانات دي د سترګو فنګسي انتانات دي د سترګو نور پارازیټي انتانات دي چې هغه د سترګو د التهاب یا د انفیکشن سبب کیږي او ستونزې منځته راوړی شي مننه ډاکټر صاحب نور کوم ورته امراض دي چې د سترګو ستونزې راولاړولی شي او بالاخره د هم سترګو ته یو ډول رنځ ورکولی شي صافی صاحب محترم که مونږ سترګې خو ډېر زیات امراض دي چې سترګې موفوی شي که مونږ داسې نږدې مرض چې د سترګو وایرسي انتاناتو انفیکشن ته ورته کلینیکي لوحه منځته راوړي په هغې باندې وغږېږو نو مختلف امراض دي چې د سترګو د سوروالي د سترګې د خارښ سوزش او د سترګو څخه د اوبو راتللو سبب کیدای شي چې د هغې د جملې نه د سترګو حساسیتونه دي د سترګو وچوالی دی د سترګو فارن باډیز دي یا اجنبي اجسام دي کله چې په سترګو کې وغورځېږي ورته کلینیکي لوحه منځته راوړی شي دې نه علاوه چې دی نور امراض دي چې هغه هم ورته کلینیکي لوحه منځته راوستی شي همدارنګه بعضې د سترګو استحالوي امراض دي چې هغه هم د سترګو د خارښ سوزش او د ناراحتۍ لامل کیږي مننه ډاکټر صاحب سلامات اوسئ چې تاسو د سترګو د خارښ یادونه وکړله له بده مرغه باید ووایم دغه ناروغي اوس هم عامه ده او ډېر خلک په دغه ناروغۍ باندې اخته دي د سترګو خارښ ولې رامنځته کیږي عوامل یې تاسو څه یادولی شئ که یو څوک د سترګو خارښ لري په دغه ناروغۍ باندې اخته وي نو څنګه کولی شي دغه مرض له ځان نه دفع کړي صافی صاحب محترم د سترګو خارښ چې دی د سترګو د حساسیتونو تر ټولو یو بارزه هغه نښاني ده دا د سترګو په حساسیتونو کې منځته راځي لکه د بدن د نور قسمت کې چې حساسیت منځته راځي دغسې سترګو کې هم حساسیتونه منځته راتلی شي مختلف عوامل دي یا مختلف هغه شیونه چې زموږ بدن ته داخلیږي بدن د هغې په مقابل کې د یو هغه د اجنبي په شکل باندې ګڼي او کله د هغې په مقابل کې انټي باډي جوړوي نو کله چې موږ دوباره هغې اجنبي جسم سره زموږ بدن مواجه کیږي نو هلته زموږ بدن کې د یو قسم حجرات دي چې هغه ته ماست سیل ورته وایي چې هغه تحریکیږي او بالاخره د هغې هغه میډیټورونه ازادیږي چې کوم چې د سترګې د خارښ سبب کیدای شي نو دا دی چې دا مختلف ډولونه لري یو ډول چې تر ټولو زیات عام دی د ماشومانو ترمنځ وي چې اکثرا د 4 کلن نه تر 14 کلن یا 18 کلن ماشومان مصابه وي هغې ته موږ سپرینګ کټر یا ورنل کنجنکټیوایټس ورته وایو VKC نو هغه دا وي چې هغه ماشومان چې د 4 کالو نه یا 15 کالو نه تر 15 کالو پورې عمر ولري د هغوی ماشومان زیات مصابه وي او دا ناروغي اکثرا سلف لیمیټینګ وي بعد د 15 کلنۍ نه 18 کلنۍ نه دا مرض خپله د منځه ځي خو تر هغې وخته پورې دا دغه کوم څوک چې مصابېږي د دپاره ډېر زیات مشکلات وي په روزمره ژوند کې سترګې خارښ کوي سترګې اوبه ورکوي سترګې بعضې وخت حتی د سترګو د درمند کېدو سبب هم کېدای شي مننه ډاکټر صاحب سلامات اوسئ تاسې د اجنبي شیانو یادونه وکړله چې بدن ته ځي او بالاخره د انسان بدن ورسره حساسیت ښیي دغه اجنبي شیان څه کېدلی شي ځواب ته به راوګرځو ډاکټر صاحب په ډېرې بخښنې اړیکه لرو سلامونه تاسې ستړي مه شئ وخت بخیر بخیر همدارنګه د خپرونې درنو مینوالو جناب ډاکټر صاحب سلامونه علیکم مننه بخیر راغلی ځان راوپېژنئ بیا هم پوښتنه وکړئ رسلان کریم لغمان ولایت نه غواړم ډاکټر صاحب نه وپوښتم چې زموږ یو کوچنی ماشوم ده تقریبا عمر یې یوې میاشتې ته رسېږي په دغې ورځ نه راپدې خوا دغه سترګو کې یو قسم مایعات هغه بغلونو کې ډاکټر صاحب ژوند کېږي دا نه ودرېږي د ورځې او د شپې د
لومړي ځل لپاره هم د پولیفاکس ملهم ورته وکاروه، هغې هم کومه نتیجه ورنه کړه. بیا مې ننګرهار ته یوړو، هغې ځینې د میکروب ضد درمل ورکړه، خو هغې هم نتیجه ورنه کړه. بیا وروسته مې یو بل ملهم واخیسته، نو تر دا مهاله یې څه خاص اغېز ونه کړی، وروسته تر بلې دغه ستونزه زیاتېږي. ډاکټر صاحب مشوره په دې برخه کې مو څه ده؟ مننه ناصري صاحب. د دغه ماشوم اوښکې روانې وي که نه په سترګو کې ډنډ وي؟ سترګو دغه یو اړخ چې دي که نه دغه څه ورته وایي یو بغل ته نیمه مایع غوندې تله کېږي، مونږ په حساب باندې چوکۍ ورته وایي، نو په ټي وي اصطلاح کې ورته څه وایي، او دې بل اړخ ته اوښکه ځي. مننه، سلامات سئ. یو برخه کې جمع کېږي، بله برخه کې هغه کېږي. د ماشوم عمر د ډاکټر صاحب خبره څومره دی؟ یو میاشت. یو میاشت. دا میاشتنۍ د پیدایښت وژنه دغه ستونزه لري. ډېره مننه، سلامات اوسئ. خپرونه تعقیب کړئ، د خپرونې په وروستیو کې ډاکټر صاحب معلومات درکوي. سلامات اوسئ. ښه وخت. ډاکټر صاحب بیرته راوګرځو زما پوښتنې ته. دغه اجنبي شیان چې سترګې ورسره حساسیت پیدا کوي څه کېدلی شي؟ صافی صاحب محترم، مختلف شیان هغه که موږ وګورو چې زموږ په محیط کې موږ ورسره مواجه کېږو، کېدای شي چې بدن د هغې په مقابل کې انټي باډي جوړه کړي او د هغې په مقابل کې حساسیت وښیي. دا کېدای شي چې د ګلانو ګرده وي، یا دغه کوم د ګلانو چې د ګرد افشاني کوي دا وي، یا دا ده چې ګرد خاورې دوړې وي، یا دا ده چې نور شیونه چې زموږ په محیط کې دي د هغې سره بدن حساسیت پیدا کړي، حساس شي او د هغې په مقابل کې حساسیت وښیي او موږ ته مشکلات پیدا کړي. مننه ډاکټر صاحب، سلامات اوسئ. څنګه کولی شو چې د سترګو د خارښ په وړاندې ځان وساتو؟ په محیط کې په چاپېرچل کې مختلف شیان وي، د خلکو سره روزمره سر و کار وي، نو څنګه کېدلی شي خپل سترګې ته روغ وساتو؟ صافی صاحب محترم، دغه سترګو خارښ چې دی د خپله مرض نه دی، دا د مرض یو علامه ده چې کېدای شي په مختلفو امراضو کې منځته راشي. چې د هغې د جملې نه یو مرض یې د سترګو حساسیت دی. د سترګو په حساسیت کې تر ټولو مهم هغه عنصر چې موږ دغه مشکل منځته رانشي، باید موږ هغه څه شي چې موږ ورسره حساسیت لرو هغه وپېژنو. دا ډېر یو ویرایټي لري، یعنې تاسو ته ما ویلي چې د یو ګرد خاورې دوړې دغه د نباتاتو سره یا د حیواناتو د دغې بڼکو سره مختلف شیانو سره کېدای شي زموږ بدن حساسیت وښیي. حتی بعضې خوراکي غذایي مواد چې بدن هغې سره حساسیت وښیي او بدن کې د حساسیت سبب شي. نو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې باید موږ هغه کوم فکټورونه چې د حساسیت سبب کېږي هغه وپېژنو او د هغې نه ځان وساتو. تر ټولو نه ښه هغه تداوي دا ده چې وقایه وکړو، تر څو موږ هغه شیونه چې په بدن کې د حساسیت سبب کېږي د هغه نه مخنیوی وکړو، د هغې سره مواجه نه شو. علاوه د هغې نه موږ باید خپل ډاکټر سره مشوره وکړو چې تر څو پورې هغه کوم وړ دوا چې دی هغه ورته تجویز کړي او مریض ښه شي. موږ مختلفې دواګانې لرو. یو دا دی چې موږ په وقایوي شکل اشخاصو ته ورکوو چې تر څو پورې دغه حساسیت چې دی دغه راونه پارېږي یا د حساسیت دغه ریاکشن مخه ونیسو. یا دا ده چې که چېرته منځته راځي حساسیت منځته راغی، موږ داسې دوا ورکړو چې هغه حساسیت چې منځته راغلی دی د منځه یوسو. نو دا دی چې تر ټولو نه مهمه خبره هماغه د وقایې ده چې څه شي سره زموږ بدن حساسیت لري، پیږو چې دغه شي سره موږ کله مواجه کېږو زموږ په بدن کې دغه مشکلات پیدا کېږي، خارښ پیدا کېږي، سوزش پیدا کېږي، د هغه نه باید جلوګیري وکړو. بل دا دی چې که چېرته دغه حالت منځته راځي نو موږ تر ټولو نه چېرته چې نږدې متخصص وي د سترګو هغه سره وغږېږو او هغه سره د هغه مشوره واخلو. ډېره مننه، سلامات اوسئ. ډاکټر صاحب بیا به هم راوګرځو، تماس لرو. سلام، ستړي مه شئ، وخت بخیر. السلام علیکم، احسان الله تماس مې ته ونیولی ننګرهار نه. وعلیکم السلام، خیر راغلی. احسان الله مهرباني وکړئ، ستاسو پوښتنه به واورو. نو وبخښئ ډاکټر صاحب محترم، نه مې د یوه پوښتنه کوله ده، ما د سترګې را د سمې وکړه شیشۍ وخوړله. ښه. نو بیا د سترګې شیشه ماته ده، نو 3 میاشتې وروسته د عملیات نه اوس هم د سترګې مثال کوم نظیر نشته دی، نو دا څنګه وکړم کوم ډاکټر ده؟ ښه، ډېره مننه ډاکټر صاحب. تاسو کومه پوښتنه ترې لرئ؟ زه خو پوه نه شم د سترګې شیشې نه مطلب څه دی. خو د سترګو عدسیه ده چې کوم چې د سترګې دننه واقع دی، خو زموږ اکثرا هیوادوال چې دي هغه اګزیکټ یا صحیح مشکل نشي ویلی. د دې منظور دا و قسمت کې مشکل دی که سترګې دننه د منظور دا و چې د سترګو نظر مې تللی دی. همداسې احسان الله ستاسې د سترګو نظر تللی؟ احسان الله زموږ غږ اوري؟ اورم. ستاسو د سترګو نظر تللی دی، اوس هم دید نشته که څنګه؟ نه، دید یې ضعیفه دی، داسې یوه پرده په پراته وي، مثال مره کوم هغه نشته، نظر نشته.
ډیره مننه. پوښتنه دې موږ واخیسته، خپرونه تعقیب کړه. ډاکټر صاحب په دغه تړاو معلومات درکوي. سلامات اوسئ. ډاکټر صاحب بیا هم راوګرځو د ځینې خلکو د دواړو سترګو وي، د ځینې وخت بیا یوه سترګه وي، د سترګو اوبه یا هغه خودسره اوښکې چې ورته وي، داسې ډول ناروغي یادولی شئ؟ ولې دا رامنځته کېږي؟ صافی صاحب محترم، موږ دوه اصطلاحات لرو په طبابت کې. یو ته موږ اپیفورا وایو، یو ته موږ لیکریمیشن وایو. دا دوه متضاد داسې بیل اصطلاحات دي. بعضې وخت داسې وي چې په سترګو کې یو اریټیشن یا یو مشکل وي چې سترګې د هغې زیاتې په ریفلیکس شکل باندې زیاتې اوښکې تولیدوي. یا دا ده چې هغه اوښکې چې تولیدېږي د هغې په ډرینیج کې یا د هغې د سترګو نه د هغې په ایستلو کې څه مشکل دی چې دا یو اکثرا یو عضوي آفت وي. نو دې په مختلفو عمر ګروپونو کې دې هغه اسباب مختلف کېدای شي. کېدای شي چې د سترګو هغه پتوي چې د سترګو اوښکې انتقالوي په هغه کې مشکل وي، یا دا ده چې سترګې داخل کې د اوښکو هغه کوم هغه نارمل فیزیولوژي چې ده هغه ډسټرب شوي وي او په ریفلیکس شکل باندې سترګې زیاتې اوښکې تولیدوي. نو د دې هغه علایم هغه اسباب مختلف دي. په مختلف ایج ګروپ کې چې کوم دی هغه مختلف اسباب لري. دغه اسباب څه وي؟ په اولډ ایج کې څوک چې عمر زیات وي په هغې خلکو کې اکثرا د سترګو دغه اوښکې چې دی د دغې هغه نارمل فیزیولوژي خرابه شي. زمونږ اوښکه چې دی هغه د 3 قسمتونه جوړه شوې ده. بهرنۍ طبقه چې ده هغه شحمي طبقه ده، وسطي طبقه چې ده هغه مایع ده، او داخلي آخرنۍ طبقه چې ده هغه یو قسم پروتین دی. نو کله چې هر یو د دغې نه د دغې 3 طبقاتو نه کمبود راشي منځته، نو دغه د سترګو دغه کم اوښکې چې دي دغې نارمل وظیفه خرابېږي. په اولډ ایج کې یا په زیات عمر کې دغه د سترګو د شحم طبقه چې ده دا خرابېږي. نو سترګې دغه کم ټیر فلم چې ده دا ډېر زر ماتېږي. کله چې زر ماتېږي نو بدن د دننه سترګه کې یو اریټیشن پیدا کېږي چې په ریفلیکس شکل باندې سترګې زیاتې اوښکې تولیدوي، او باوجود د دې چې اوښکې ډېرې دي خو د هغې هغه فیزیولوژي یا وظیفه صحیح نه ده، نو سترګې ډېرې زیاتې اوښکې تولیدوي. بل دا دی چې کېدای شي چې دغه کم پتوي چې دغه کومه لاره چې دغه د سترګو نه اوښکې انتقالوي په ده کې څه مشکل پیدا شي، ده کې بندوالی پیدا شي، یا دا ده چې ترزیزاتو د وجې نه دغه پتوي خرابه شي. نو دغه ټول عوامل کېدای شي چې د سترګو کې دغه اوښکې یا انتقال نه شي، یا دا ده چې د اوښکې فیزیولوژي صحیح نه وي، وظیفه یې صحیح نه وي، په ریفلیکس شکل باندې زیاتې اوښکې تولید شي. نو اشخاصو ته چې ده هغه اشکریزي چې ورته وایي یا د اوښکو تویدنه یا اضافي اوښکې په سترګو کې پیدا کېږي. مننه ډاکټر صاحب، سلامات اوسئ. بیا ډېر کله خلک د موسم په تغییر سره کله چې موسمونه بدلیږي دغه ستونزه خلکو ته ډېره لاړېږي. تاسې د موسم تړاو ورسره څومره ورکولی شئ؟ موسم لکه مخکې مې چې ویلي دا اکثرا دغه مشکل چې دی دغه د حساسیتونو د وجې نه دی. کله چې موسم بدلیږي په هغې وخت کې بعضې شیونه لکه د ګلانو ګرده شوه یا د ګلانو یا د خاورې یا دغه دوړې چې شوي دغه سترګې ورسره مواجه کېږي او سترګو کې حساسیت منځته راځي، اوښکې بهیدنه پیدا کېږي. نو بل دا دی چې هغه اشخاص چې عمر زیات وي د هغوی هغه نارمل کم حجرات چې کوم دي هغه وظیفه نه اجرا کوي، نو اوښکې بهیدنه پیدا کېږي. مننه ډاکټر صاحب، سلامات اوسئ. که بیا هم بیرته راوګرځو د سترګو ویروسي ناروغۍ ته، دغه ناروغۍ د سترګو د دایمي ستونزو سبب کېدلی شي؟ د سترګو وایرل انفیکشن یا ویروسي انتانات چې دي دا ګذري یا سلف لیمیټینګ انتانات دي. عموما 2-3 هفتې وخت نیسي دا خپله ریزالف کېږي او دایمي ستونزې نه پیدا کوي. په ډېرو کم اشخاصو کې دا دایمي ستونزو سبب هم کېدای شي. کېدای شي چې د سترګې د بهرنۍ طبقې چې موږ کارنیا ورته وایو د هغې السر منځته راوړي، یا دا ده چې د سترګو نورو طبقاتو التهابات منځته راوړي، د سترګو داخل التهابات منځته راوړي. نو دا دی چې په صورت د عموم کې دا مشکلات نه پیدا کوي، یو سلف لیمیټینګ پروسه ده. خو بعضې وخت کې بعضې اشخاصو ته مشکلات پیدا کېدای شي، خصوصا هغه خلک چې د هغوی معافیت سیستم کمزوره دی، هغه خلک چې ډیابیټیک دي، شکرې ناروغي لري، هغه خلک چې یو قسم دوا ده چې سټیروید ورته وایي هغه استعمالوي. نو دغه خلکو په بدن کې دغه وایرس چې دی بعضې دایمي مشکلات پیدا کولی شي، خو په صورت د عموم دا یو ګذري مرض دی، خپله ښه کېږي. دغه دایمي امراضو کې څه کېدلی شي؟ مثلا اختلاطات دغه ناروغۍ به څه وي؟ ما ویلې چې د دې اختلاطاتو د جملې نه لکه د کارني یا د سترګې د بهرني
قسمت السر کېدای شي چې هغه ته موږ کارنل السر ورته وایو، یوویایټس کېدای شي، د خپله د منظمې سکار پیدا کېدلی شي. نو دغه اختلاطات دي. په نظر او دید باندې تاثیر څه وي؟ دید باندې خو تاثیر دا دی چې که چېرته دا په وسطي قسمت کې وي، هغه قسمت کې چې زمونږ سترګې ته نور داخلیږي، که چېرته هغه ځای معاف کړي نو دا دی چې د دید کموالي په دایمي شکل باندې د هغې سبب هم کېدای شي. او که چېرته یوویایټس وشي، یوویایټس دا دی چې داسې یو مرض دی چې د سترګې دننه التهابات پیدا کېږي. دا کېدای شي د سترګې په مخکینی قسمت کې وي یا شاتنی قسمت کې وي. که چېرته شاتنی قسمت کې چېرته چې زمونږ ریټینا یا شبکه د سترګو وجود لري، که چېرته هغه معاف کړي هغه خپل دایمي مشکلات لري. نو دا دی چې هغه چې کوم ځای اخته کوي او کوم ځای کې اختلاط منځته راوړي د هغې پورې مربوط دی. مننه ډاکټر صاحب، ولې د سترګو دغه ویروسي ناروغي ډېره ساري ده؟ په ډېرې بخښنې ډاکټر صاحب ځواب ته راوګرځو، اړیکه لرو. سلامونه، ستړي مه شئ، وخت بخیر. په خیر راغلی، ستاسې اړیکه را سره وصل شوې، مهرباني وکړئ. ډېره زیاته مننه صافی صاحب، خپل سلامونه تاسو ته او ټولو لیدونکو ته وړاندې کوم. په خاصه توګه د سمسار تلویزیون کومه رهبري چې دا ډېره زیاته مننه او مننه ورنه ځکه کوو چې په مختلفو وختونو کې په مختلفو مرضونو باندې دوی برنامه نیسي او زموږ د آګاهۍ په خاطر باندې کار کوي. وعلیکم السلام، ډېره مننه. یو دنیا ښه راغلاست او ویاړو په داسې ځوانانو باندې چې زموږ په ټولنه کې داسې برجسته ځوانان لرو. ډېر تشکر، ډېره مننه. هېواد ته د مشکلاتو په مورد باندې او د خپلو وطنوالو ته د خدمت جوګه ګرځي. ډېره مننه. اول خو دا ده چې ډاکټر صاحب خو ډېرې ښایسته خبرې وکړي او زه په دې باندې متیقن یم چې ډاکټر صاحب ډېر معلومات هم لري. اول خو مې دا پوښتنه ده چې ډاکټر صاحب چې د الکترونیکي وسایل چې دي کوم لکه موبایل لکه کمپیوټر دا په سترګو څومره اثرات ورځي؟ او بله پوښتنه مې دا وه چې ډاکټر صاحب جانه که زموږ ته خپل ادرس راکړي چې موږ بیا د ورسو د نږدې د شفاخانې ته نږدې د سره وګورو دا کلینیک لري، شفاخانه لري، چېرته اوسېږي او په کوم ځای کې کلینیک معاینه خانه یې نو چې موږ نږدې نه ورسو. ډېره زیاته مننه. ډېره مننه. ویاړو په ځوانانو په صحت باندې ویاړو. سلام علیکم. ژوند ښه وخت. ډېره مننه. سلامات اوسئ. ډاکټر صاحب که بیا هم راوګرځو همدغې ته چې ویروسي ناروغۍ د سترګو ولې ډېره ساري؟ صافی صاحب محترم، دغه کوم وایرس چې د سترګو د وایرسي انتاناتو سبب کیږي دا یو ډبل سټرنډ ډي ان اے وایرس دی او دا په کوم محیط باندې په کوم ځای کې چې غورځېږي دا تر ډېره پورې هلته د ژوندي پاتې کېدلو هغه وړتیا لري. بل علت دا دی چې مخکې دی نه چې دغه وایرس په یو انسان کې کلینیکي لوحه یا هغه اعراض منځته راوړي، د هغې نه مخکې دا وایرس ډیر زیات ساری وي. د سترګو نه یو انسان د بل انسان ته ځي، نو مخکې دی نه چې یو شخص متوجه شي چې زما سترګې وایرسي انتان مسابې کړي دي، نو هغه ډیر زیات نور خلک ته هم دا وایرس انتقال کړی وي. نو دغه دوه علت دي چې دا وایرس ډیر زیات ساری دی. دغه د سرایت د انتقال لاره یې څنګه ده؟ د دې وایرس د انتقال لاره ډایرکټ کنټاکټ یا هغه خلک چې هغوی په خپل سترګو کې لاس وهي، هغه لاس چې دی په بل سرفیس باندې ږدي دا وایرس هلته پاتې کېږي، نو هغه بل شخص چې راځي کله په هغه سرفیس باندې لاس دی نو د هغه ته انتقالیږي. علاوه دې نه د دې وایرس د انتقال لارې نور دا دي چې بعضې خلک دغه تنفسي افرازاتو سره د یو شخص چې هغه مصاب وي هغه ورسره مواجه سي یا د سترګو افرازاتو سره مواجه سي. بل دا دی چې زمونږ په ټولنو کې لیدلي وي بعضې خلک دغه د اوبازي حوضونو ته ځي، نو هغه شخص چې مصاب وي هغه چې کله هلته ځي هغه وایرس دغه ټول اوبه منتنوي، نو بل شخص چې راځي هلته اوبازۍ ته نو هغه ته هم دا انتقالیږي. علاوه دې نه هغه ساحې یا هغه ځایونه چې اور کراوډینګ لري هلته ډېر زیات خلک اوسیږي، نو چون هلته خلک ډېر زیات سره نږدې پاتې کېږي نو هغه یو انسان نه بل انسان ته انتقالیږي. بل دا دی چې په فامیلونو کې که چېرته یو سړی په دې ناروغۍ مصاب وي نو دغه د خوراک لوښي، دغه بستره، جانپاک، دستپاک دغه د هغه مصاب شخص نه دل ته انتقالیږي او د هغه نه بیرته روغ شخص ته انتقالیږي، نو دغه مختلفې لارې چې د یو انسان نه بل انسان ته دا مرض انتقالیږي. ډېره مننه. سلامات اوسئ. ډاکټر صاحب کلینیکي ډولونه که لري کوم یادولی شئ؟ وایرل کنجنکټیوایټس یا د سترګو وایرسي ناروغي دا یو ډیر یو پراخه هغه سپیکټرم لري. دا کېدای شي چې د ډیر یو عادي ګذري کنجنکټیوایټس یا د سترګو التهاب نه واخله تر دې پورې چې د یو سیستمیک مرض منځته راوړي. تر ټولو عام د دې مرض چې دی هغه د سترګو یو ګذري التهاب دی چې هغه په 2 هفتو کې ښه کېږي. بل ډول دا دی چې علاوه دې نه چې سترګې مصاب کېږي ورکې ستونه او
تنفسي طرق ورکې اخته کیږي چې مریض علاوه دې نه چې د سترګو سوروالی خارښ لري مریض تبه لري د ستوني درد لري بل ډول دا کېدای شي چې د سترګو دغه بهرنۍ طبقه کې حتی خونریزي پیدا شي یا هیموریجیک کنجنکټیوایټس ورکي بل ډول دا دی چې مرض یو سړی مصابوي هغه د 4 هفتو نه زیات وخت نیسي هغه یو مزمن سټیج ته داخليږي او دا بار بار کله خکېږي بیرته کله اوت کوي ریلپس کوي نو دا د مختلفي هغه مختلف شکلونه دي مرض دي وایرل کنجنکټیوایټس یعنی کوي شي چې یعنی کومه دا پټوله کې راټول کو یعنی د ډیر یو گزاري مشکل نه واخله تر یو شدید یو سیستمیک مرض پورې دا مخکې تللی شي ډیره مننه سلامات شي ډاکټر صاحب بیا هم راوګرځو تماس لرو سلامونه تاسو ستړي مشي وخت بخیر السلام علیکم جوړ بخیر وعلیکم السلام ډیره مننه تاسو ډیر بخیر راغلی نو مواخلې بیا پوښتنه وکړئ اسدالله ستانه زایم تاسو ته ډاکټر صاحب سلامونه کوم علیکم السلام بخیر راغلی تاسو د برنامې نه ډیره مننه او زما یو تکلیف ده چې د دې سترګو دید مې له نږدې نه لږ کم شوی ده څو وخت کېږي تقریبا 2-3 میاشتې یا موبایل د یو شی سترګو نه نږدې نه ګورم سم نه راته ښکارېږي ډېره به طبعا ډاکټر صاحب یو مشوره راته راکړي ښه څومره وخت وشو تاسې 3 میاشتې ویل چې 3 میاشتې کېږي تاسې دغه ستونزه پیدا کړې ښه ډاکټر صاحب تاسو کومه پوښتنه ترې لرئ علاوه دې نه چې دوی سترګو نظر کم شوی د نور څه اراز څه نور مشکلات شته دي سترګو ستانګزی صاحب نور کوم تاسې اراز او علایم لرئ په سترګو کې نه نور چې خلا مشکل نه لرم ډیره مننه پوښتنه دې موږ واخسته خبرونه تعقیب کړئ ډاکټر صاحب معلومات درکړئ تشکر ډیر تشکر ډاکټر صاحب که بیا هم را وګرځو دغه مسلې ته ستانګزي صاحب وړاندې په خپلو خبرو کې ویل چې د سترګو دید مې کم شوی دی لومړی راځو دغه دید ډیر کله خلک وایي یو د نږدې دید دی یو د لرې دی که دا موږ اوریدونکو ته ووایي چې دغه څه ډول کېدلی شي ولې د خلکو دغه دید کمیږي نظر یې کمیږي یا د یوې سترګې یا د دواړو سترګو خو د وخت په تېرېدلو سره که د عمر خبره هم دلته مطرح نه ده چې ډېری ځوانانو کې د ځینې خلکو چې عمرونه یې حتی د ځوانۍ د وختونه یې مثلا 15 کاله 30 کاله 20 کاله په دغه وخت کې دید کمیږي د ځینې ځوانانو ولې کمیدلی شي اول که د دید په ډولونو باندې موږ اورېدونکو ته ووایي صافی صاحب محترم د دید کموالی چې دی هغه مختلف هغه عوامل لري او دا په مختلف ایج ګروپ کې یا په مختلفو عمرونو کې مختلف دي هغه خلک چې عمرونه یې کم دي یا ماشومان دي تر ټولو نشایي هغه سبب په دې خلکو کې چې دی د خطا د انکسار دی یا د ریفریکټیو ایرر چې ورته وایي هغه وړانګې چې زموږ سترګې ته راځي هغه په خپل ځای باندې چې باید فوکس شي نه فوکس کیږي یا د سترګې د شبکې مخې ته فوکس کیږي یا شاته فوکس کیږي او د دید کموالی منځته راځي همدارنګه په اولډ ایج کې یا خلک چې عمر زیات دی په هغې کې د سترګې د دننه د لینز د هغې خصافتونه دي چې هغه د سترګې دید کموالي سبب کیږي علاوه دې نه نور ډیر زیات اسباب لري چې دید ورسره کمیږي د سترګو تورې اوبه دي چې هغه سره دید کمیدای شي د سترګو د بهرنۍ طبقې یا د کارنې مشکلات دي چې دید ورسره کمیدای شي دغه دید کموالی په اوسنۍ وخت کې تر ټولو زیات چې تاسو دغه ځوانان یاد کړل په دې خلکو کې چون دغه اوس وخت کې یا خلک موبایل ډیر زیات استعمالوي یا دا چې خلک درس وایي ډاکټر صاحب دغلته دغه د الکترونیکي وسایلو ډېر استعمال وړاندې زموږ یو لیدونکي خپل خبرو کې ویله کمپیوټر شو موبایل شو دغه څومره تاثیر کولی شي هغې باندې وروسته راځو په دې موضوع باندې اول غږېږو چې دغه اوس وخت کې دغه د تلیفون استعمال ماشومانو سره یا دا ده چې دوی ډیر زیات په کور کې پاتې کېږي ډیر زیات نیر ورک کوي نو دغه خلکو ته یو قسم خطا د انکسار چې موږ ورته مایوپیا ورته وایو یا نزدیک بیني ورته وایو چې دوی نږدې ښه کتی شي لرې ښه نشي کتلی دا پیدا کېږي او دا په اوس وخت کې ډیر زیات عام ده اکثرا هغه فامیلونه چې ماشومان د باندې د کوره نه پرېږدي هغوی یې هملته کوټو کې محدود ساتلي دي هغوی ته یې ټلیفونونه یا ټابلیټونه ورکړي دي نو ماشومان ټوله ورځ په دې کې مصروف وي نو هغه د لرې لیدلو قوه یې ډېره زیاته کمیږي ورسره بل تاسو د ډیجیټل میډیا استعمال یاد کوو د هغې تاثیرات په سترګو باندې مې یاد کړل صافی صاحب محترم کله چې موږ دغه ډیجیټل میډیا ټلیفونونه کمپیوټر دا استعمالوو نو دا ده چې موږ دغه هم د یاده وځي چې موږ باید سترګې بندې کړو یا بلینکینګ وکړو نو کله چې دغه پروسه مختل کیږي د سترګو په مخ کې چې کوم د اوښکو کوم فلم دی د هغې مشکلات پیدا کیږي او اکثرا خلک چې کوم دي هغه د سترګو وچوالی ورته پیدا کیږي یا د سترګو د اوبو د هغه
کوم فیزیولوژي چې دی هغه خرابېږي او اکثرا دا خلک چې کوم دي علاوه دي نه چې دوی دید ورسره خرابېږي دوی خارښ سوزش سوروالی په سترګې کې احساسوي نو دا دی چې دا یو ګلوبل یو مشکل دی یو غټ پرابلم دی چې خلکو ته پیدا شوی دی نو خلک باید خپل ماشومان چې کوم دي هغه په منظم شکل باندې د سترګو ډاکټر ته په حد اقل که نور څه نه وي په کال کې یو دفعه روټین معاینات ورته وکړي وګوري چې سترګو خو خطا د انکسار نه لري دغه خطا د انکسار چې دی دا په شروع کې ډیر په اسانۍ سره د یو عینکو پور کول سره اصلاح کیږي خو که چیرته دغه خطا د انکسار اصلاح نشي نو اکثرا سترګو کې چې کوم دی هغه بیا تنبلي پیدا کیږي یعنی هغه سترګې چې دي تنبلي پاتې کیږي او دایمي مشکل منځته راوړي ډېره مننه سلامات شکر ډاکټر صاحب بیا هم راوګرځو اړیکه لرو سلام وخت بخیر ستړي مشئ وعلیکم السلام محمد لقمانه در سره پړی کې د حضرت محترم بابا الخار څخه سلامونه احترامات قدرمن صافی صاحب ته متخصص ته او شمشاد نړیوال ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې علیکم السلام ډېره مننه لغمانه صاحب ته هر کله وایم په خبرونه کې نو مهرباني وکړئ له تاسو به واورو لغمانه صاحب زما د قدرمن متخصص څخه پوښتنه دا ده چې د ژبه د پښتو د غشین رنګ استعمال کړی او سره نس کېږي د یو درمل راته وښیي چې دا یو وخت د نه ډېره آزاد وه او بله پوښتنه متخصص صاحب نه دا ده چې دغه انار میوه د معدې د تکلیف دپاره څنګه وي څوک چې معدې تکلیف ولري انار میوه ته ګټه لري که نه څه معلومات ډېره مننه سلامات اوسئ خپرونه تعقیب کړه پوښتنې دې موږ واغستې سلامات اوسئ ډاکټر صاحب که بیا هم راوګرځو په دغه نظر باندې تم شو که یو څوک له وخته مخکې بیا هم خبره هغې ته راځي د ځوانۍ عمر ته یا په ځوانۍ کې یا هم په ټیټ عمر کې په ماشوموالي کې یو څوک خپل نظر د لاسه ورکوي دید یې کمیږي د دید د تیزوالي دپاره څنګه کولی شو چې دغه ستونزه حل کړو صافی صاحب محترم زمونږ د لیدلو کوم پتوی چې دا یا هغه ویژوال پتوی چې موږ ورته وایو دغه کله چې ماشوم پیدا کیږي تر 2 کلنۍ پورې دغه پر مغزي دا گروث کوي وروسته دغه عمر نه دغه یعنی 2 کلنۍ پورې دغه خپل هغه پختګي یا هغه خپل هغه پوره پوتنشل اخلي دین وروسته سترګې نوري هغه کوم دید چې لري هماغه دید دی ورسره هر هغه څوک چې د 2 کلنۍ نه یا 6 کلنۍ نه مخکې کوم مشکل ولري او هغه د سترګو خطا د انکسار اصلاح نشي دا په سترګو کې دایمي مشکل پیدا کوي چې هغه اکثرا وروسته بیا ډیر زیات د تداوی په مقابل کې ډیر ښه ریسپانس نه ورکوي هغه خلک چې هغوی وروسته د 2 کلنۍ نه د هغې نظر کمیږي مختلف وجوهاتو وجې نه که چیرته هغه مشکل حل شي هغه کوم نقصه چې منځته راغلې ده هغه حل شي نو دید بیرته یاده کیدای شي خو هغه که چیرته د 2 کلنۍ نه مخکې وي او د خطا د انکسار د وجې نه دید کم شي نو هغه دا دی چې هغه بیا ډیر زیات د تداوی مقابل کې ښه ریسپانس نه لري بل دا د دید کموالی او د هغې بیرته ښه کېدل دا دې پورې تړاو لري چې د سترګو کې نقصه څه شی ده کومه پاتولوژي ده کوم مرض ده چې د سترګو دید ورسره کم شوی ده په دې کې بعضې داسې امراض دي چې هغې سره د ویژن یا هغه دید بیرته ریورسیبل وي بیرته راځي که چېرته هغه موږ اصلاح کړو هغه مرض بعضې داسې مشکلات دي چې هغه ایریورسیبل ډیمیج منځته راوړي کومه رڼا چې زمونږ سترګو ته داخلیږي دا د سترګو شاتنۍ قسمت کې چې شبکیه یا ریټینا ورته وایي هغلته دغه رڼا چې دی دغه په سیګنلونو باندې بدلیږي که چیرته یو شخص د شبکې مشکل پیدا کوي هغه که په هر عمر کې وي نو هغه داسې دی چې عصبي نس دی هغه دوباره اعاده کیږي نه بیرته جوړېدی نشي نو هغه دایمي ړوندوالي سبب کیدای شي د هغه نه غیر نور امراض چې دي اکثرا دا ریورسیبل وي د تداوی سره بیرته نظر ډیر ښه کیدای شي ډیره مننه سلامات شئ ډاکټر صاحب کله شو دغه ته یوه بله مهمه موضوع هغه دا چې په سترګو کې د غمي موضوع ده د یو چا په سترګو کې غمي را پیدا کیږي ځینې خلک په ساده اصطلاح باندې ګل هم بولي دغلته عوامل څه کیدلی شي چې ولې په سترګو کې غمي را پیدا کیږي بالاخره د یو شخص د یو چا نظر زیانمنوي صافی صاحب محترم د سترګو کې د غمي پیدا کېدل چې خلک په عام شکل په عام اصطلاح کې ورته د سترګو غمي ورته وایي د موږ کټریکټ ورته وایو کټریکټ په مختلفو سنونو کې مختلف هغه اسباب لرلی شي په ماشوموالي کې چې موږ ورته کانجنیټل کټریکټ وایو کېدای شي چې دا ارثي وي کېدای شي چې دا یو میټابولیک
مشکل د وجې نه منځته راغلی وي یا کیدای شي چې دا د بعضې امتحاناتو د وجې منځته راغلی وي. همدارنګه په 40 کلنۍ نه 45 کلنۍ نه وروسته خلکو ته چې غمی پیدا کیږي هغه ته سینایل کټریکټ ورته وایي چې د عمر سره پیدا کیږي. نو مختلف اسباب مختلف دي، وجوهات مختلف دي. کیدای شي چې دا ارثي وي، کیدای شي چې دا د انفیکشن د وجې نه وي، کیدای شي چې دا د میټابولیک مشکل د وجې نه وي. بعض وخت کیدای شي چې ثانوي مشکلات سترګو کې نور مرض وي او هغه د سترګو د پردې سبب وګرځيږي. کیدای شي د سترګې ترزیزات یا ټروماګانې وي، کیدای شي سترګې دننه التهابات وي. نو دا ټول د سترګې د پردې سبب کیدای شي. یو بل شی چې زمونږ په جامع کې او زمونږ په ټولنه کې ډیر عام دی هغه خودسري دواګانو استعمالول دي. مننه ډاکټر صاحب، دغه ته بیرته راوګرځو په ډیر بخښنې سره تماس لرو. نو دغه مهم موضوع ته بیا هم راګرځو. سلام، تاسو ستړي مشئ، وخت بخیر. السلام علیکم ورور، ښه جوړ خیرات. وعلیکم السلام، ډیره مننه ستاسو د روغتیا په هیله باندې ځان راوپېژنئ، ستاسو پوښتنه اورو. خوشاله اوسئ ورور. ګلاب جان ما د ننګرهار ولایت نه د بیسود ولسوالۍ نه 45 کاله عمر لرم او د سترګو دید مې تقریبا نیم په نیمه کم شوی ده او د یوې سترګې نه مې داسې دایما اوښکې روانې دي. نو ډاکټر صاحب نه مې دا سوال ده چې موږ سره لارښودنه وکړي او په کوم کې مې سترګې ډېر بخار هم کوي، بس له مې بخار کوي. ډیره مننه، سلامات اوسئ. ستاسو پوښتنه موږ واخیسته، خپرونه تعقیب کړئ، انشاءالله ډاکټر صاحب حتما ځواب درکړي. ډاکټر صاحب که دغه موضوع ته راشو، څنګه کولی شو د خپلو سترګو نه ډېره ښه ساتنه وکړو، د امراضو په مقابل کې، د وایرسونو، د انتاناتو، د میکروبونو په مقابل کې د وقایه وکړو، بالاخره خپلې سترګې روغې وساتو؟ صافی صاحب محترم، تر کوم ځای پورې چې د وایرسي امراضو سوال پیدا کیږي، موږ باید په منظم شکل باندې خپل لاسونه وینځو، خصوصا هغه وخت کې چې په ټولنه کې د سترګو دغه د سوروالي یا دغه د وایرل کنجنکټیوایټس مرض ډیر عام دی. نو باید لاسونه پاک ومینځو، په منظم شکل باندې موږ باید ډاکټر ته لاړ شو د سترګو، او حد اقل که نور زر نه وي په کال کې یو دفعه موږ د سترګو خپل هغه پوره چیک اپ وکړو، وکتل شي چې اکثرا امراض داسې وي چې هغه په وخت سره یې مخه نیول کیدای شي، یا دا ده چې که چېرته په وخت باندې تداوي شي بیرته راګرځېدای شي. خو که چېرته خدای مه کړه دا تداوي نه شي، دا هغه سټیج ته داخلېږي چې بیا ډاکټر هم څه نشي کوی. نو د سترګو باید په منظم شکل باندې وکتل شي، هغه روټین معاینات چې دي په کال کې یو دفعه وشي تر څو پورې که کوم ناخواله په سترګو کې وي هغه حل شي. مننه، سلامات اوسئ. ډاکټر صاحب راوشئ زموږ د لیدونکو او اورېدونکو پوښتنو ته. هجرت الله نصري صاحب راسره اړیکه نیولې وه چې په کور کې یو ماشوم لرو، تقریبا یو میاشت شاوخوا عمر لري، په سترګو کې اوبه ډنډ کېږي. تاسو یې پوښتنه واورېدله. نو که څه هم په ځینې دواګانې مې ورته استعمال کړلې، همداشان ځینې ډاکټر صاحبانو ته مې ویوړو، خو تر اوسه پورې ښه نه دی. ستاسو توصیه ورته څه ده؟ صافی صاحب محترم، دغه د سترګو اوبه ورکول په نوي پیدا شویو ماشومانو کې دا یو عام مرض دی. د سترګو نه دغه کمې اوښکې چې دي دا د یو پتوي یا د یو لارې په واسطه باندې پزې ته انتقالېږي. اکثرا ماشومان چې پیدا کیږي نو په دغه لاره چې ده په دغه اخري قسمت کې دلته یو والف ده چې هغه بند وي، چې د هغې د بندش د وجې نه دغه اوښکې لاندې نه ښکته کېږي پزې ته او سترګو کې ډنډېږي او ماشومان اوښکې ورکوي. نو دوی باید یو د سترګو متخصص ته لاړ شي چې هغه وګوري چې دغه هغه اگزیکټ کاز څه شی ده، دلیل څه شی ده. یعنی دغه تر ټولو عام علت د دغه ما چې درته ویلي چې نازو لاکریمل ډکټ ابسټرکشن ورته وایي، خو دا کیدای شي چې نور اسباب هم ولري. نو دا باید د یو سترګو د متخصص له طرفه نږدې باید وکتل شي. مننه، سلامات اوسئ. ډاکټر صاحب احسان الله راسره اړیکه نیولې چې څه وخت مخکې مې حادثه کړې وه، سترګه مې شدیده زخمي شوې وه، پکې دې سره مې په سترګو باندې اوس یو ډول پرده راغلې ده او بالاخره مې د سترګې نظر زیانمن شوی دی. احسان الله جان ته خو باید دا ووایم چې دغه کوم ټروما چې سترګې ته وارده شوې ده تر ټولو نه زیات هغه علت د هغې نه وروسته چې نظر کمیږي سترګو کې د کټرکټ یا د سترګې د پردې پیدا کېدل دي.
نو دا باید د یو سترګې د متخصص له طرفه وکتل شي، ارزیابي شي. که چیرته د سترګو پرده لري هغه عملیاتیږي او انشاءالله نظر به یې دوباره بیرته ښه شي انشاءالله. ډېره مننه. سلامات اوسئ ډاکټر صاحب. جنت ګل سره اړیکه نیولې وه، وایي د الکترونیکي وسایلو استعمال لکه موبایل، کمپیوټر او دغسې ورته نور شیان د انسان په سترګو او په ځانګړي ډول په نظر باندې څه تاثیرات کولی شي؟ مخکې په دې باندې خبره وکړله صافی صاحب، د په کمورو ماشومانو کې که چیرته دغه الکترونیکي میډیا استعمالیږي او دوامدار استعمالیږي، هغه کیدای شي چې سترګو کې د خطا د انکسار سبب شي، مایوپیا منځته راوړي. او که چیرته په د اولډ ایج کاهل اشخاصو کې وي، نو هغه کې کیدای شي چې د سترګو د وچوالي، د سترګو د ټیر فلم د انسټیبلیټي سبب شي. نو دا دی چې څومره چې کوی شو مونږ د موبایل د تلیفونونو استعمال کم کړو، او که چیرته څه مشکل منځته راغلی وي باید د سترګو د متخصص له طرفه یو دفعه وکتل شي. مننه ډاکټر صاحب. سلامات اوسئ. اسدالله ستانکزي راسره اړیکه نیولې وه چې د سترګو نږدې دید مې تقریبا 3 میاشتې کېږي کم شوی دی، نو څه وکړو؟ ستانکزی صاحب چې تماس یې نیولی و هغې ویلي چې زما عمر 45 دی. نو دا دی چې 40 کلنۍ نه وروسته زمونږ دغه هغې داسې مشخصا د عمر یادونه ونه کړله، 45 کلنۍ ویلي. نو دا دی چې 40 کالونه چې چا عمر زیاتیږي، هغې دغه د کوم د طبیعي لینس چې د سترګو دننه دی د هغې پروټینونو کې سخوالی منځته راځي او هغه د اکاموډیشن قوه یې کمیږي. نو دا دی چې دغه مریضانو ته موږ ورته پریس بایوپیا ورته وایو، چې دغه باید عینه کې واخلي د نږدې دید لپاره. نو انشاءالله هغه مشکل ورسره مننه ډاکټر صاحب. محبت رحماني راسره اړیکه نیولې وه چې ژبه مې پخ شوې ده، یو ډول شین رنګ مې په استعمال کړی دی، چې دغه څنګه دی؟ بله پوښتنه یې د انارو په اړه وه چې د معدې لپاره څنګه دي، ګټور دي که نه؟ دغه د ژبې پخېدل خو زه نه پوهېږم، دا خو مختلف هغه کازونه لري، مختلف اسباب لري چې ولې شوې ده. آیا دوی څه داسې شی خوړلی دي چې خدای مکړه د خولې هغه کوم میکوزا چې د هغې خرابه کړې ده؟ خو اکثرا دغه مرض چې وي دا یو فنګس د وجې نه منځته راځي، اپټس السر ورته وایي. دوی باید د یو داخلي متخصص ته ورشي چې هغوی وګوري چې واقعا دا مشکل شته دی که نشته دی او دوا ورته ورکړي. بل دا دی چې انار خو ډېره ښه میوه ده، ډېر زیاته ویټامین سی لري، او دا دی چې نور منرالونه په ټوله کې ګټه د انسان وجود ته ډېره ده. بهترین شی دی. ډېره مننه. سلامات اوسئ ډاکټر صاحب. په وروستیو کې راسره ګلا جان اړیکه نیولې وه، عمر یاد کړي چې 45 کاله دی، وایي د سترګو دید مې نیم په نیمه کم شوی دی او د یوې سترګې نه مې اوښکې ځي، بخار کوي، درد کوي او پازاب یې وته. مخکې موږ د سترګو په بخار، خارښت او اوښکو ورکولو باندې خبره وکړله. په دې عمر کې تر ټولو زیات د سترګو هغه وچوالی ډېر شایع وي. دوی باید د سترګو متخصص ته لاړ شي او هغوی وګوري چې نږدې وګوري. بل دا دی که تر څو پورې چې ډاکټر ته ځي، که چېرته ډاکټر نه لرې وي، دغه د سترګو مصنوي اوښکې استفاده کوی شي تر هغې وخته پورې تر څو پورې یو ډاکټر ته ځي. د سترګو مصنوي اوښکو نه مطلب څه دی؟ دا یو قسم ته ډراپس دي، دواخانو کې پیدا کېږي، چککونه دي چې د سترګو مصنوي اوښکې ورته وایي یا نیچرل ټیرز ورته وایي. هغه پیدا کېږي، هغه به واخلي، هغه ساید افیکټ نه لري. خو دا دی چې که چېرته څوک د سترګو وچوالی لري، نو هغه تر څو چې ډاکټر ته ځي کېدای شي چې د یو لنډ وخت لپاره ورته ریلیف ورته ورکړي. ډېره مننه. سلامات اوسئ ډاکټر صاحب. په وروستیو کې به د شمشاد ټلویزیون څخه په هېوادوالو لیدونکو او اورېدونکو ته پیغام واورو. مننه. کور مو ودان. سترګې داسې یو نعمت ده د الله تعالی چې که چېرته یو دفعه خراب شي یا مشکل پکې پیدا شي، نو دا دی چې زموږ هغه د روزمره کړولو ډېر زیات ورسره خرابېږي. نو دا دی چې دوی منظم شکل باندې خپل د سترګو ډاکټر ته په کال کې یو دفعه لاړ شي تر څو پورې د سترګو هغه روټین معاینات ورته وکړي. بل دا دی چې په خپل سري دوا استفاده نه کړي. موږ ته ډېر زیات مریضان راځي چې هغوی په خپل سري دواګان استعمالوي او هغه هره دوا چې د خپل ساید افیکټ لري. یو د دې دواګانو نه چې ډېر زیات خلک یې اخلي دغه سټیرویډز دي، دا یو موقتي هغه ریلیف ورکوي مریضانو ته. خو دا دی چې دوی د سترګو ډېر زیات مشکلات منځته راوړي. د سترګو فشار جګوی شي، په سترګو کې تورې اوبه یا ګلوکوما پیدا کوی شي، د سترګې انتاناتو ته معرضوی شي. نو د خپل سري دوا نه د استفاده نه کوي او همیشه چې څه مشکل ورته پیدا کېږي متخصص سره د مشوره وکړي. ډېره مننه. سلامات اوسئ ډاکټر صاحب چې خپرونې ته راغلئ. ډېره مننه. سلامات اوسئ. درنو لیدونکو او اوریدونکو له تاسې ټولو یوه نړۍ مننه چې په خپرونه کې مو تر ډاره سره ملتیا وکړه. زموږ د نن ورځ لپاره روانه درملنه خپرونه همدلته پای ته ورسېده. تر بیا مو زه معشوق صافی په لوی الله سپارم. ښې چارې.
له لیدلو مو مننه.